د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي تازه حکم د رغنیزو پروژو چارې چټکې کړئ. دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ به یې ویډیو را سره تر پای وګورئ. عبدالسلام حنفي د رغنیزو پروژو چارې چټکې کړئ. د طالبانو حکومت د اقتصادي کمیسیون پریکړه کړې چې د ټولو سوداګرو مهمو ستونزو په هیواد کې د رغنیزو چارو چټکتیا ته ځانګړې پاملرنه وشي. د ارګ له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د اقتصادي کمیسیون مشري په غاړه لري. تېره ورځ ناوخته د یو شمېر سکتور وزارتونو پانګوالو سره په لیدنه کې د سوداګرو وروستیو او په دې برخه کې اغیزمنو ګامونو خبره کړې ده. د خبر له ځایه په حواله ښاغلي حنفي ټول هغه وزارتونو چې د رغنیزو پروژو په تطبیق کې ونډه لري دنده سپارلې تر څو د دې پروژو چارو ته چټکتیا ورکړي. د خپرې شوې خبریالې پر بنسټ پریکړه شوې ده چې هلمند او کندهار کې د کجکي بند ژر رغېدو لپاره د ټول هغه الکترونیکي توکي چې ورته اړتیا ده وپېرېدل شي او ژر تر ژره واستول شي. دا ناسته داسې مهال کېږي چې مخکې له دې یو شمېر سوداګرو پانګوالو د خپلو چارو په وړاندې ستونزو خبر ورکړی